له اسلامي امارت څخه د ملاتړ په دې غونډه کې د لوګر د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ دیني علماو، قومي مشرانو، مخورو او ګڼ شمېر ځوانانو ګډون کړی و. د لوګر ولایت د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس لوګر له قومي پلوه یو موټی ولایت یاد کړ او له اسلامي امارت سره د دې ولایت د قومي مشرانو او اوسیدونکو همکاري او همغږي د پام وړ وبلله. د تا کوم مشکل چې په ولسوالۍ کې د تا کوم مشکل د تا په کلي کې کوم مشکل د تا کوم پروژه مخته نه ځي، هر د ولسوالۍ خلکو سره موږ خبره کړې ده چې د هرې ولسوالۍ یو کس ته موږ وخت ورکوو. د سرحدونو قبایلو چارو وزارت مرستیال هم په تیر شل کلن جهادي یون کې د لوګر ولایت د اوسیدونکو قربانۍ وستایلې او د دې ولایت له اوسیدونکو سره د ستونزو د حل ترڅنګ د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت د هیواد په سطح د هیواد په تشکیلاتي نظام کې یو داسې وزارت ته چې هغوی له ولسونو سره د ولسونو ستونزې راټولوي. په سرو سترګو موږ د لوګر د ولایت ستونزې واورېدې، د پیشنهاد او د عرایضو په شکل دې لطفا دغه خلک له موږ سره شریک کړي. بل پلو د لوګر ولایت اوسیدونکو هم دې ولایت ته د سرحدونو قبایلو چارو وزارت د مرستیالانو له سفره مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې له اسلامي امارت به خپله همکاري نه سپموي او هر ډول ملاتړ به یې کوي. دا د امارت دغه کومه پالیسي چې ده، دا کوم کار چې موږ ته کړی موږ یې په کلکه تاییدو او په کلکه نتیجه یې موږ ته راکړې ده. نو تاسو خو سپین او اجماع د امت ته په دې کې هر سپینګری چې دلته راغلی هر یو مسؤلیت لري. دغه مسؤلیت په طریقه د شریعت باندې دومره ثواب الله جل جلاله او تاسو ته درکوي. خو د خدای فیصله ګوره علیحده ده. د خدای فیصله په دې د خدای دا خبره کړې ده، دا د خدای کلام ده. د خدای کلام ویلي دي ان تنصروا الله ینصرکم، که چیرې تاسو د خدای د دین سره کومک وکړئ، د خدای د دین حمایه وکړئ، حفاظت وکړئ، نو ینصرکم، تاسو سره به خدای کومک وکړي. لکه چې وی که ګوره په وروستیو کې دا لویه غونډه د سپېڅلو شهیدانو ارواو ته په دعا پای ته ورسېده.